په یو ښکلي پښتني کلي کې یو 8 کلن ماشوم اوسېده چې نوم یې احمد و. احمد ډېر مهربان، هوښیار او د نرم زړه خاوند و. هغه له خپل مور او پلار سره په یو کوچني خو خوشحاله کور کې ژوند کاوه. که څه هم دوی ډېر شتمن نه وو، خو د مینې او خوشحالۍ ژوند یې درلود. خو یو ورځ د احمد په ژوند کې ستر طوفان راغی. لومړی پلار د سختې ناروغۍ له امله وفات شو. احمد به هره ورځ د خپل پلار قبر ته تله او ژړل به. لا د پلار له مرګه څو میاشتې نه وې تېرې شوې چې مور یې هم ناروغه شوه او له دې دنیا څخه لاړه. اوس احمد یوازې پاتې شو. د هغه یوازینی خپلوان یې کاکا رحیم خان و. رحیم خان احمد خپل کور ته بوتلو. د هغه ښځه زرینه او یو 8 کلن زوی بلال هم لرل. په لومړۍ ورځو کې زرینې ځان ډېر مهربان ښود. خو دا مهرباني یوازې د خپل خاوند تر مخ وه. کله چې رحیم خان به کور کې و، زرینې به ویل احمد زما هم د زوی په شان دی. خو چې رحیم خان به بهر لاړ، زرینې به خپل اصلي رنګ ښکاره کاوه. هغې به احمد ته سخت کارونه سپارل. سهار به له لمر راختو مخکې پورته کېده او به یې راوړلې. د کور انګړ به یې جارو کاوه. لرګي به یې راټولول او بیا به یې د کور څاروي سرول. خو بلال به ټوله ورځ له ملګرو سره لوبې کولې. کله چې د ډوډۍ وخت به شو، زرینې به لومړی خپل زوی ته ښه خواړه ورکول او احمد ته به یې د پرون ورځې وچه ډوډۍ ورکوله. یوه ورځ احمد په زړورتیا وویل کاکۍ زه هم وږی یم. زرینې په غوسه ورته وویل ته باید شکر وباسې چې دلته ځای لرې. احمد چوپ شو. هغه نه غوښتل څوک خپه. د کلي خلک به کله کله د احمد حالت لید او زړه به یې پرې سوځېده، خو هیچا جرئت نه کاوه چې د زرینې په وړاندې څه ووایي. کلونه همداسې تېرېدل. رحیم خان به کله کله احساس کاوه چې احمد خفه ښکاري، خو احمد به هیڅ شکایت نه کاوه. هغه به ویل کاکا جانه زه ښه یم. یوه ورځ رحیم خان د ښار پر لور روان و چې موټر یې ټکر. احمد د خپل کاکا پر قبر ژړل او ویل یې له پلار وروسته ته زما سیوری وي. خو د رحیم خان له مرګه وروسته د احمد ستونزې لا زیاتې شوې. زرینې اوس هیڅوک نه لرل چې ترې وډار شي. یوه ورځ یې احمد ته وویل نور زه ستا پالنه نشم کولی، له دې کوره وځه. احمد حیران شو. هغه په ژړا وویل کاکۍ زه به هر کار کوم، یوازې ما مه شړئ. خو زرینې د هغه خبرې ونه منلې. هغې د احمد زاړه کالي په یو بوجۍ کې واچول او د کور دروازه یې ورباندې وتړله. احمد د کلي په کوڅو کې روان شو. نه یې پیسې لرلې، نه کور او نه کوم خپلوان. ماښام شو. اسمان له تورو وریځو ډک شو. باران پیل شو. احمد د یوه زوړ جومات تر چت لاندې پناه واخیسته. هغه له یخنۍ رپېده او د مور او پلار یادونه یې کولې. په همدې وخت کې د جومات امام مولوي عبدالهادي هغه ولید. امام صاحب ورته ویل زویه ولې دلته یوازې ناست؟ احمد خپله ټوله کیسه ورته وکړه. امام صاحب ډېر خواشینی شو. هغه احمد خپل کور ته بوتلو. د امام صاحب میرمنې احمد ته ګرم خواړه تیار کړل. د اوږدې مودې وروسته احمد د مینې احساس وکړ. سبا امام صاحب هغه ښوونځي ته شامل کړ. احمد د درس ویلو سره بېساري مینه لرله. هغه به د شپې تر ناوخته مطالعه کوله. د ورځې به یې درس وایه او د ماښام له خوا به یې د جومات په کارونو کې مرسته کوله. یو ځل د ولسوالۍ د زده کوونکو سیالي وشوه. سلګونه زده کوونکي پکې ګډونوال وو. کله چې پایلې اعلان شوې، احمد لومړی مقام وګاټه. ټول کلی حیران شو. امام صاحب په خوشحالۍ وویل ما ویل دا ماشوم یو ورځ لوی انسان جوړیږي. احمد لا نور هم هڅه وکړه. له ښوونځي وروسته پوهنتون ته ولاړ. د ډاکټرۍ پوهنځي ته بریالی شو. کلونه وروسته هغه یو مشهور ډاکټر شو. خو د خپل تیر ژوند سختۍ هیڅکله هېرې نه کړې. هغه بیرته خپل کلي ته راغی او هلته یې د بېوزلو خلکو لپاره یو لوی روغتون جوړ کړ. هره ورځ به لسګونه ناروغان ورته راتلل. یوه ورځ یو بوډۍ ښځه روغتون ته راوستل شوه. هغې سخت ناروغي لرله او د درملنې وس یې نه درلود. کله چې احمد د هغې خونې ته ننوت، حیران شو. هغه ښځه زرینه وه. زرینې هم احمد وپېژانده. سترګې یې له اوښکو ډکې شوې. هغې په رپېدلي غږ وویل احمده زه پوهیږم چې تا سره مې ظلم کړی و. زه د بخښنې وړ نه یم. احمد چوپ شو. هغه ته د ماشومتوب ټولې سختې ورځې ور په یاد شوې. خو بیا یې د امام صاحب خبرې یادې شوې چې ویل به یې ستر انسان هغه دی چې بخښنه وکړي. احمد موسکا وکړه. هغې ته نږدې شو. ویې ویل کاکۍ زه تا بخښم. که تا زما سره بد کړي، زه نه غواړم ستا سره هماغسې چلند وکړم. زرینه په ژړا شوه. هغې وویل نن پوه شوم چې رښتینی شتمن انسان هغه دی چې ښه زړه ولري. احمد د هغې بشپړه درملنه وکړه. څو میاشتې وروسته زرینه روغه شوه. له هغې ورځې وروسته به زرینه هر چا ته ویل ما یو یتیم ماشوم زوراوه، خو هماغه ماشوم زما ژغورونکی شو. د کلي خلک به د احمد کیسه خپلو ماشومانو ته کوله او ویل به یې که په ژوند کې له ستونزو سره مخ شوي، هیله مه بایله. صبر، زحمت او نیکي انسان تر هرې لوړې څوکې رسوي.